د قرآن کریم د 10 سپارې 13 سورت التین سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 8 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم دی په انذر او قسم دی په زیتون باندې او قسم دی په تور سینین چې دا د یو غره نوم دی او قسم دی په دې شار یعنی مکه باندې چې امان ورکوونکی شار دی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. په تحقیق سره پیدا کړی دی موږ انسان یعنی بنی آدم په ډیر ښه خلقت یعنی جوړښت او صورت کې بیا وګرځاو موږ هغه یعنی انسان ډیر کښته تر کښتو مګر هغه کسان چې ایمان یې راوړي او عمل یې وکړي نیک یعنی صالح عمل نو وی به دوی ته اجر یعنی ثواب نه ختمېدونکی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو څه شي درواغجن کوي تا یعنی څه سبب دی چې درواغ یې بولي وروسته تر داسې واضحو دلایلو د قیامت په ورځ یعنی ورځ د جزا باندې. ایا نه دی الله جل جلاله ډیر لوی او ښه حاکم او فیصله کوونکی پر ټولو حاکمانو او فیصله کوونکي باندې؟ یعنی بالکل دی.